سورة آل عمران دریم پارہ دا آیت نمبر دے اوم نمبر دے سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران کی منگویل دا ابتدائی ایتونه په باره د رد د نصاراو کې دي، د هغوی د شبهاتو رد پکې کوي. هغوی چونکې عیسی علیه السلام او د هغې مور بیبي ته د الوهیت مرتبه ورکړې وه، نو د هغې په مقابل کې د الله رب العالمین توحید به ثابتوي او په هغې ردونه کوي. دعوه یې ذکر کړه په الله لا اله الا هو سره، بیا پې دلایل راوړه چې د الله نه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته دی. بیا د آسماني کتابونو نزول یې ذکر کړو چې په هغې کې هم دغه مسله وه چې د الله نه غیر بل حقدار د بندګۍ نشته، او څوک چې د الله دغه ایتونه نه مني، دا منزل کتابونه، دا کافر دی او الله به سخت عذاب ورکوي. بل دلیل عقلي علمي ذکر کړو چې الله رب العالمین نه په اسمان او ځمکه کې یو څیز پټ نشته دی، هر څه الله رب العالمین ته ښکاره دي او هغه پې عالم دی. بیا فرمایل په شپږم آیت کې هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، چې الله هغه ذات دی تاسو له شکلونه درکوي په رحمونو د میندو کې. دې کې مرد وکړو په نصاراو باندې چې ګوره عیسی علیه السلام لم شکل چا ورکړی؟ الله تعالی وله ورکړی په رحم د مور کې د مریم کې، څنګه چې د الله خوښه وه. نو چې څوک په دې کې په خپل شکل جوړولو کې محتاج وي، الله رب العالمین ته هغه اله نشي کېدلی. هو الذي سره اوس جواب دی د سوال او د شبهې د نصاراو. دوی ویلې دغه لږ سم کې صحیح دی که نه؟ دوی به دا ویلې چې نه په انجیل کې بعضې عبارتونه داسې دي چې هغې نه معلومیږي چې عیسی علیه السلام د الله رب العالمین ولد دی او ابن الله دی، او دغه رنګه ستاسو قرآن کې مو الله رب العالمین ویلي چې روح منه، دا روح دی د الله له طرف نه. نو چې روح منه شو نو دا خو جز شو د الله رب العالمین د طرف نه، منا د هغه روح دی د الله رب العالمین د روح یو جز دی. په دې معنا باندې به دا اخسته روح منه. د دې جواب کوي الله رب العالمین چې ګوره د الله رب العالمین کتاب کې دوه قسمه ایتونه وي، یو محکمات وي، هغې ته ویلي ام الکتاب، منه آیات محکمات هن ام الکتاب. دغه اصل د کتابي مور ته وایي که نه، مور ته مور ځکه وایي چې هغې ته رجع د چا کېږي، رجوع ورته بچي کوي. نو دې ام الکتاب چې دی محکماتو ایتونو ته به هم رجوع کوي، د دې نورو ایتونو دې ته به رجوع کېږي محکماتو ایتونو ته. او دویم قسم ایتونه دي په قرآن کې هم دغه رنګ مخکنو کتابونو کې ایته متشابهات وایي. محکمات هغې ته وایي چې مرادي واضحي کلاوي، او دغه رنګه متشابهات هغه ایتونه ته وایي چې خفي المرادي، مرادي پټ وي. کوم چې محکمات بظاهر المراد
دا متشابهات ایتونه به هغې ته راجع کې د دې نه به خپل غلط استدلال نه کې نه به په دې کې خپل عقل چلی نو څنګه چې ایتونه دوه قسمه دي نو خلق هم دوه قسمه دي کوم چې علما ځان ته وایي یو دی اهل زیغ او یو دی راسخون فی العلم اهل زیغ چې کوم دي کږو زړونو والا علما او کږو عقیدو والا هغوی د متشابهاتو ایتونو نه استدلال کوي چې ګوره دې ایت کې خو داسې راغلي که نه او دې ایت کې داسې راغلي نو چې مشرکي شرک ته ثابتوي چې بدعتي بدعت ته ثابتوي چې دغه رنګه بل ګمراهي هغه خپله باطله عقیده ته ثابتوي قادیانې به ته به ګورې هغه قرآن نه استدلال کوي په غلطه طریقه باندې او هغه به وایي چې ګوره دلته د قرآن کې دا راغلي الله فرمایي د دې متشابهاتو نه استدلال نه کوي او په دې کې به د دې حقیقت به الله رب العالمین ته سپاري او دا متشابهات ایتونو پیش کېږي په محکماتو باندې فیصله او په هغې باندې کېږي ځکه چې محکمات دي ظاهر المراد او متشابهات دي خفي المراد معنا خو به ته وکړي خو چې کوم د دې مراد دی هغې حقیقت الله رب العالمین ته سپارلی شوی دی نو دا قانون شو چې په باب د عقایدو کې په باب د اعمالو کې په باب د نظریاتو کې کومو ایتونو ته موږ رجوع کوو محکماتو ته چې مراد واضح دی ظاهر دی او کوم چې خفي المراد دی مراد پټ دی نو هغې کې به موږ د ځان نه خپل عقل نه چلو بلکې هغه به پیش کوو په دې محکماتو ایتونو باندې نو باطل پرست را لګېږي هغوی د متشابهاتو نه استدلال کوي په غلطه طریقه باندې نو الله رب العالمین پې رد کوي چې داسې مه کوئ هو الذي خاص الله غذات دی انزل عليك الكتاب چې نازل کړی دی په تا باندې کتاب زما نبی منه د دې کتاب نه آیات محکمات آیتونه دي ښکاره مراد والا محکمات دي وهن ام الكتاب دغه اصل کتاب دی محکمات ایتونه اصل د کتاب دی ما تاسو ته ورته ځکه وایي چې دا رجوع به د دې متشابهاتو دې ته کېږي و اخر متشابهات او نور ایتونه دي چې هغه متشابهات دي معنی خفي المراد دي پټ مراد والا دي نو دغه پټ مراد والا نه به خپل غلط عقاید نه ثابتې چې ته لګې پای کې د خپلې خوښې تاویلونه کې د خپلې خوښې خبرې ترې وباسې لګې دا کار باندې که اوس دا کار ډېر خلک کوي ګمراهان یو هغه علما دي چې هغه استدلال د محکماتو نه کوي واضح ایتونه دي او چې کوم محکمات راځي متشابهات راځي هغه په محکماتو پیش کوي ځکه چې هن ام الکتاب دي که نه هغه اصل د کتاب دی او دا اهل زیغ چې دی به محکمات پرېږدي دا کږو زړونو والا او کږو عقایدو والا محکمات به پرېږدي او په دې متشابهاتو پسې کېږي به اوس چې د متشابهاتو پسې دوی ورپسې شو نو څه چلو شو چې دوی دې کوم مطلب راوښکلو لکه بعضې ګمراهان هغوی د اطیع الرسول معنا غلطه کوي که نه پرویزیان نه ته تپوس وکړه پرویزیان د اقیم الصلاة معنا غلطه کوي د آتو الزکا معنا غلطه کوي دغه رنګه د قرآن تفسیر به کوي د خپلې خېټې نه او مخې ته به ایښي قرآن نو څه چل کېږي دا چل کېږي چې فتنه جوړېږي د دې نه قرآن وایي دې نه فتنه جوړېږي کوم چې ګمراهان دي دا اوس اول ذکر کوي دې کې رد دی په نسواراو چې هغوی دغه شان غلط استدلالات کول د انجیل د عبارتونو نه او د قرآن د بعضې کلماتو نه په دې ځان کافر کړلو او هغه محکمات ایتونه هغې ته رجوع ونه کړله چې الله رب العالمین ګوره محکم واضح الله ویلي لم یلد ولم یولد محکمات ایتونو کې الله څه ویلي لم یلد ولم یولد نه د الله نه څوک پیدا دي نه الله د چا نه پیدا دی دوی دغه یو ټکي ته ویله وکته چې روح منه دا خو جز دی د الله او د الله نه نعوذ بالله پیدا دی ابن الله دی او دغه دا ورنګه په انجیل کې خدا راغلي قرآن کې خدا راغلي هلکه هغه واضح ایتونو ته نه ګوري چې لم یتخذ ولدا الله اړو ولد نه دی نیولی د دې رجوع به هغې ته کېږي او د روح منه چې ته کوم معنا کې دغه نه د مراد متشابهاتو نه استدلال کې او په غلطه طریقې کې ځان ګمراه کې لګي دا متشابهات به مونږ پیش کوو په محکماتو باندې
په محکماتو باندې به دا پیش کېږي. د دې ګڼ مثالونه دي، خو زموږ درس داسې دی لفظي دی، په دې وجه باندې چې صرف په دې پوه شئ ستاسو مخې ته به ډېرې داسې فتنې راشي چې په هغې باندې الحمدلله بیا تاسو ته پته لګي چې ګوره دا اوس د متشابهاتو نه څومره غلط استدلال کوي، او کوم چې محکمات ایتونه دي هغې ته رجوع اوس نه کوي لګی دی. هغه محکمات ایتونه چې دي هغې په ځای پرېښوده او متشابهاتو نه استدلال کوي او خلک پرې ګمراه کوي لګی دی. فاما الذین نو هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم زیغ چې د هغوی په زړونو کې کوږوالی دی فیتبعون نو دوی ورپسې کېږي ما تشابه منه هغه حصه د قرآن پسې چې کومه متشابه ده د دې نه د الله په دې کتاب کې چې کومه پټ مراد والا ایتونه دي هغې پسې ورپسې کېږي او هغې نه غلط استدلالات کوي. څه دپاره ابتغاء الفتنې دپاره د لټولو د فتنې وابتغاء تأویله او دپاره د لټولو د حقیقت د هغې. مطلب یې دا دی چې موږ به د دې حقیقت ګینې معلوم کړو او په حقیقت خو دې نه پوهېږي بلکې فتنه لټۍ لګی دی. ابتغاء الفتنه مراد د فتنې نه څه ده؟ فتنه د عقیدې، فتنه د اعمالو، شرک او کفر او بدعات ته ثابتۍ لګی دی. ابتغاء الفتنه معلومه دا شو چې ګوره کله یو انسان د خپل خېټې تفسیر کولو او متشابهات ایتونه په محکماتو نه پیش کول دا انسان به فتنه خوري او دا انسان به په فتنه کې مبتلا وي. دا فتنه والا دی، قرآن ورته فتنه ویلې ده. وابتغاء تأویله او دپاره د لټولو د تاویل د هغې. تاویل نه مراد تحریف دی ځکه چې دی په خواهش روان دی که خپل خواهش مطلب ترې وباسي لګی دی. وابتغاء تأویله او دپاره د لټولو د حقیقت د هغې چې ګینې زه به د دې حقیقت باندې ځان پوه کړم. مراد دلته تحریف دی د خپل خواهش مطابق تفسیر. اوس الله فرمایي وما یعلم تأویله او نه پوهېږي په حقیقت د هغې باندې الا الله مګر الله پې پوهېږي. هغې په حقیقت الله پوهه دی. په دې ځای باندې وقف دی په نزد د اکثرو سلفو باندې چې هغه صحابه کرام دي رضی الله عنهم، په هغې کې دغه رنګه تابعین دي وغیره، هغوی په دې ځای باندې وقف کړی دی. والراسخون فی العلم نه مراد والراسخون نه پس به د سر نه کلام دی. الله فرمایي په دغه کومه ایتونه چې متشابهات دي دي په حقیقت الله پوهه دی. نو په کار دا نه ده چې انسان راولګي په هغې کې د خپلې خېټې تفسیرونه شروع کړي، د ځان نه پکې به لګي تفاسیر کوي. لکه څوک را لګېدلي دي په یو شي کې لګېدلي دي تفسیرونه کوي، څوک را لګېدلي په بل شي کې د خپلې خېټې نه لګي وضاحتونه کوي. چې الله رب العالمین یو څیز هغه داسې طریقه باندې ذکر کړی دی چې هغې کې وضاحت نشته دی، نو هلته د خپلې خېټې تفسیر مه کوه، بس هغه محکماتو ته رجوع کوه په دغه ځای کې او په هغې باندې فیصله کوه. والراسخون فی العلم اوس هغه خلک چې هغه مضبوط علم والا دي الله د دوی صفت کړی دی، دوی په دې متشابهاتو پسې نه ورپسې کېږي. دوی وایي په ټولو زمونږ ایمان دی او استدلال د محکماتو نه کوي، خپل عقاید او اعمال د هغې نه ثابتوي. دا هغه بهترین علما دي. والراسخون فی العلم هغه کسان چې کلک دي په علم کې. کوم خلک چې الله ورله مضبوط علم ورکړی دی په دین کلک دي. یقولون دی وی آمنا به مونږ ایمان راوړی په دې باندې کل من عند ربنا دا هر څه زموږ د رب د طرف نه دي، دا ټول زموږ د رب د طرف نه دي، په دې ټولو زموږ ایمان دی. وما یذکروا نصیحت نه اخلي الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقل. دا د عقل تقاضا ده. عقلمند انسان هغه دا طریقه کوي، دا عقلمند هم دی او دا چې کوم دی په هغه فتنې نه هم بچ دی او د الله په دین هم کلک دی او په علم کې مضبوط دی چې هغه د محکماتو نه استدلال کوي، متشابهاتو باندې ایمان دی او د ځان نه پکې د خپلې خېټې تفسیرونه نه کوي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. تاسو به ګورئ دا عجیبه آیت دی، دې کې ډېر وضاحت پکار خو موږ پکې ونه کړلی شو د دې اختصار د وجې نه. تاسو وګورئ لاړ شئ د قادیانانو سره کښېنئ، همدا قرآن به تا ته مخې ته کړي، متشابهاتو نه استدلال کوي او ګمراه به دي کوي.
تا ته وایي وبالآخرة هم یوقنون سورة بقره به اول مخ راواړئ وی دلته الله وایي چې بالآخرة مراد نه مراد دی آخري نبوت وبالنبوة الآخرة آخري نبوت خو دغه سره دی غلام محمد قادیانی سره دی په هغې د ایمان دی وایي موږ خو نبي علیه السلام هم منو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو موږ منو خو قادیانی صاحب چې دی دا هم ډېر اوچت انسان و ده ته به مبوحي کېدله وعلیکم السلام ورحمت الله نو کوم انسان چې هغه په قرآن نه پوهېږي د صحابو تفسیر ورته نه دی یاد هېڅ دی کافر کی سی کی کافر کی هغه محکماتو ته رجوع نه کوي لکه دا خدای لګي داسې یو عجیبه استدلال وکړي چې دا په ټوله دنیا کې د صحابو نه واخله تر نن تاریخ پورې چا نه و کړی د خپلې خېټې دغه به کوي تفسیر به کوي تا ګمراه به دي کړي ایتونه به درته پیش کوي او دغه رنګه دا به وایي چې ګوره عیسی علیه السلام چې کوم دی هغه وفات شوی دی هغه په وفات به راته دلایل وایي قرآن کې راغلي دي موږ راته قرآن نه ښایي اني متوفیکه زه تا وفات کوم وایي وفات پا گئے ویسے تو پلان وفات پا گئے بس تا به ګډوډ کی اوس چې تا ته د صحابو تفسیر نه دی معلوم ته د سلفو په تفسیر نه پوهېږي ځکه چې هغه خلک چې د هغوی په زمانه کې قرآن نازلېده او هغوی په دې ښه پوهېده او هغوی کوم تفسیر را نقل کړی دی هغه نه کېته اوس او په پوهېږم نه او د علماو مخې ته هم نه کښېنې نه هغه به تا په دې کې ګمراه کړي ګمراه به دي کې په دې باندې د توفي معنا هلته به راشي خپل ځای کې وروسته را روانه ده انشاءالله د توفي په معنا باندې ته نه پوهېږي چې توفي څه ته ویلی کېږي وفات څه ته ویلی کېږي اصل کې اخذ الشیء وافیا دا معنا تاله نه درځي نو ته به معاشره کې دا خو صحیح خبره کوي داسې پرویزې په همدې قرآن کې به درته ایتونه وایي او کافر به دي کړي په نبي به دي بدګمانه کړي په صحیح حدیث به دي بدګمانه کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه به دي چوټي کړي چې مړه د نبي تابعدارۍ ته بس ساجد دی دا خو بس مزید یې مونځ ته پکې ساجد دی د عبادتونو ته پکې ساجد دی دا خو د مولیانو خبرې دي رد به کوي په حدیث بغض به د الله د نبي د حدیث سره یو په خوله کې به کوي مولا داسې او مولیا داسې او مولیانو داسې کړي مولا خبره نه ده دا د محمد رسول الله دشمن دی دا سړی چې لګیا دی هسې په خوله مولا کوي هغه ملحدین او کمیونسټ څنګه لګیا دي خو ټارګټ یې د نبي علیه السلام حدیث دی نو دا اصل کې داسې خلک یي تا ته به قرآن ایتونه ووایي ګمراه به دي کړي او حالانکه هم هغه آیت کې چې ته سوچ وکړې او هغه آیت کې دی په خپله ګمراه دی ځکه چې ده داسې تفسیر وکړو چې هغه د ابوبکر صدیق عمر عثمان نه دی نقل علی نه دی نقل رضی الله عنهم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی نقل دا امت چې څومره را روان دی تعامل د امت وګوره دغه تفسیر نه دی کړی تفاسیر راوچت کا د متقدمینو مخکنو سلفو دا تفسیر نه دی کړی په دې به ځان نه لګوي ګمراه به دي نو چې کله فتنې ډېرې شوې نو اوس دعا د ربنا لا تزغ قلوبنا دې وخت کې مؤمن له پکار ده ځکه خلک را لګېږي د متشابهاتو نه غلط استدلالات کوي نو دا عقلمند خلک د الله را دعا غواړي ربنا ای زموږ ربه لا تزغ مه کږوه قلوبنا زموږ زړونه بعد اذ هدیتنا پس د دې نه چې کله تا موږ ته هدایت کړی دی امام قرطبي وایي دې کې تعلیم الدعاء دی من الله تعالی د الله له طرف نه دعا تعلیم دی او دا داخل دی په هغه قول د راسخین فی العلم کې او دې ته ویلی کېږي دعاء التثبت د کلکوالي دعا ده په دین باندې کلکوالی انسان ته ملاویږي او دا ډېره پکار ده موږ تاسو ته خاص کر په دې فتنو په دور کې چې یا الله مه کږوه زموږ زړونه بعد اذ هدیتنا پس د دې نه چې تا موږ ته هدایت کړی دی د قرآن او حدیث او د سیدین وهب لنا اوس مخکې چې کوم دی سلبي دعا وه لا تزغ یا الله زړونه مه کږوه اوس دې ته ویلی کېږي ثبوتي دعا وهب لنا او یا الله موږ ته راوبخه من لدنکه د خپل طرف نه رحمت نه مراد څه دی التثبت على الدین په دین باندې کلکوالی انک انت الوهاب یقینا یا الله ته بخشش کوونکې بخنه اور بخونکې خلکو ته د خپلو انعامات وهاب هغه ذات ته ویلی کېږي چې خلکو ته انعامات ورکوي نعمتونه ورکوي بخشش چې ورته وي بخششې نه کوي الله رب العالمین انعامات ورکوونکې د الله رب العالمین ربنا
تتمه د دې مخکې دعا یا الله دا دعا څه دپاره غواړو چې موږ په دې دین باندې مضبوطوالی غواړو چې الله زړونه هم کاږه نه شي دې دپاره غواړو چې یو لویه ورځ را روانه ده په هغه ورځ شرمنده نه شو ربنا ای زموږ ربه انک جامع الناس یقینا ته جمع کوونکی خلکو لره لیوم هغه ورځې ته لا ریب فیه چې نشته دی شک په هغې کې یا الله دا ورځ را روانه ده نو فلا تخزنا بالزیغ دا مطلب دی یا الله په دې زړونو کاږولو باندې مونږ مه شرموه چې زړونه هم کاږه شي ان الله یقینا الله چې دی لا یخلف المیعاد خلاف نه کوي د خپلې وعدې نه الله رب العالمین چې دی بندگان هغوی بیا د قیامت په ورځ باندې نه شرموي چې وعده ورسره وکړي وعده الله رب العالمین پوره کوي ورسره چې کله چې دوی په اخلاص سره دعاګانې غواړي نو یا الله ته د خپلې وعدې خلاف نه کې نو موږ مه شرموه یا الله